دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتانه وینه بهیږي، پېښور په وینو سور سو او تازه وینه بهیږي، ګرانه اوس کابل ته مه ځه بس راځه وینه بهیږي. یو پښتون وزیرستان کې، بل پښتون بلوچستان کې، دواړه مړه سو په ارمان کې، د وختونو په زندان کې، په دې ګرد پښتونخوا کې، په کابل او پکتیا کې د ورځې په رڼا کې ښه ښکاره وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي او تازه وینه بهیږي. که له پښتو شاعرۍ سره لږ هم ذوق لرئ نو د دغه نظم خالق او د پښتونخوا ځوان شاعر بختزاده دانش به مو ارومرو په زړه راورېدلی وي. ښاغلی دانش دا وخت له ما سره دی، ستړي مه سئ او خدای مو راول. ډېره مننه سري صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلی دانش، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې په پښتو شاعرۍ کې مو دغه نوی طرز له کومه راوړ؟ له څه مو و؟ یو شعر را یادېږي چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه ده، دا کیسه ګورې د بره د باچا. اکثر من دا خلک تپوس کوي خاص کر د نظم په حواله باندې چې دا نوښت دی یا دا نوی سټایل دی، دا د کوم ځای نه راوړ. ما کله د نظم د لیکلو داسې شعوري هڅه نه ده کړې. په دې هم پوهیم چې زما کوم نظمونه دي، خاص کر نظمونه چې کوم دي مشهور نظمونه چې دي، نو دا د نظم چې کوم قالب دی یا کوم ساخت دی یا کوم روایت دی دا د هغې نه لږ جدا دی. نو ما یې څه شعوري هڅه نه ده کړې، خو یو دا وي چې زه په خیال باندې مې زیات لکه توجه وي، خیال شروع شي د لفظونو جامې واغوندي، بس چې په کوم ځای کې ختم شي نو بیا یې ګورم نه چې دا څو بنده دي، څو مصري دي، صحیح حساب کتاب دی، خو چې په کوم ځای ختم شي په هغه ځای ختم. یو بل شی دا هم دی چې تاسو کله په سټیج باندې ودرېږئ نو تاسو کاغذ ته یا موبایل ته یا خپلې کتابچې ته ګورئ نه چې کتاب. اکثره شاعران نه وي چې خپله کتابچه ګوري، کاغذ ته ګوري او شاعري ته وایي. تاسو یې زباني وایاست. پوښتنه مې دا ده چې آیا تاسو چې کله جوړوئ نظم یا شعر نو په ذهن کې جوړوئ که هلته یې لیکل کوئ که نه؟ ډېر عجیبه خبره ده چې ما کله تر اوسه پورې خپل یو شعر هم نه دی لیکلی. چې کله جوړوئ هم نه؟ جوړه مې هم ما نه دی لیکلی. کله کله فیسبوک په پاڼه باندې چې کله زه په خپله لیکم په هغه ټایم کې مې لیکلی دی، نور ما شعر تر اوسه پورې لیکلی نه دی. څومره چې د نظمونه دي د اوږده اوږده نظمونه دا خو لیکل کېږي هم نه، بل دا چې د پاڼې نه وی نو دا په څومره ټایم کې وی. نو دا دی چې دا ما بس د الله پاک مهرباني ده، حافظې هم راله خرا کړې ده. نو داسې نه چې صرف ما ته خپل شعر یادي، ما ته پردی شعر هم ډېر په مینې یادېږي. ښه، او ستاسو یو شعر دی وایي دغه سر دی دا تنه ده دا پښتون دی. دغه سر دی دا تنه ده دا پښتون دی، هو جي بلکل قتل عام دی او شام دی. ستاسو په شعرونو کې چې ما وکتل تر ډېره پورې ښه جي، او جي، نه جي که نه دا ډېر دي پکې. ښه به نه وایي چې دغه سیمه ییز توري تاسو پکې لږ کارولي وای او هغه توري چې هغه په ټول لر او بر کې پښتانه پرې پوهېږي او ورسره بلد وي. مطلب مې دا دی چې یوازې معیاري توري که وایي ښه به نه وایي دا چې دغه سیمه ییز توري پکې کاروئ تاسو که نه د دې جلا خوند دی چې تاسو چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی، زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جي مینه ده الهام دی او خام دی. خبره داسې ده چې ما کله هم د لفظونو د دې تورو لکه داسې څه د دې د راغونډولو د دې د منتخب کولو کله څه هڅه نه ده کړې، خو بس چې څه مې ذهن ته راځي قوایم به شعرونه ترې جوړېږي، خلک یې خوښوي او عوام ورته کوي. یو بل شعر ستاسو دی وایي چې د مودو نه په آزاد یم، ته ویې واوه، ته ویې واوه، زه ویم غرق یم خراب یم، ته ویې واوه، زه ویم کور د پښتون ړنګ سو، ته وایې ډېر ښه، زه ویم سوی یم کباب یم، ته ویې واوه. خو پوښتنه دا هم ده دانش صاحب چې تاسو شاعرانو ته که څوک واوه ډېر ښه او نه وکړو نو بیا خو هم نه پرېږدئ تاسو موږ. نو واه خو موږ دپاره هم ضروري ده. یو زما یو بل شعر دی چې زه به شعرونه ویم ته واوه کوه، نور به په منځ کې مو څه نه وي د خیره. واوه هم ضروري، خو کله کله داسې وي چې شاعر غواړي هم بعضې خبره ضروري وي که نه. واوه خو لکه ضروري ده په دې کې، خو بعضې ملګري ما ته وایي چې تا ته موږ واوه نه وایو، خو کله کله شاعر دا هم غواړي چې یاره زه څه وایم په دې باندې که دا خبره د عمل جوګه وي نو چې په دې عمل هم وشي، یوازې په واوه خو کار. دلته که موږ وګورو پښتونخوا کې ډېری ځوانان ستاسو مینهوال دي، پیغلې او ځوانان، او وجه یې همدا هم ده چې تاسو په خواله رسنیو باندې ډېر مشهوره یاست. تاسو هر نظم ډېر ځلیوال شعر سوی دی او ډېرو خلکو کتلی دی. پوښتنه مې دا ده چې د ځوانانو ولې دومره در سره مینه کوي؟ د دې لامل وجه څه ده؟ دې خو یو دوه خبرې دي. یو خدای چې زه په خپله هم داسې بوډا نه یم، ځوان یم. بله دا خبره ده چې زما ژوند دغه ځوانانو سره بلکې ماشومان هم زما شاعري خوښوي، هغه چې لکه سکول ته ځي نه ماشومان ما ته یې اورېدلي دي. د دې وجه ما ته یو دا ښکاري چې یو خو زه
د ځوانانو سره لکه زما ټول ژوند تېرېږي پوهنتون کې هم لکه د سهار نه واله تر 12 بجو پورې د سټوډنټس چې کوم دي زما دا راځي هم کلاس هم د هغوی سره بیا هفته اتوار چې په کلي کې چې کوم د جمعه هفته ورځ زما نو هغه هم زما سکولونه دي نو دغه ټایم هم د ماشومانو سره تېرېږي نو زیاتتر زما تعلق چې دی دا د ماشومانو سره دی د استادان د ځوانانو سره دی او خبرې هم د هغوی وي نو ځکه ممکن ده چې دغې وجې نه په هغوی باندې دغه ښې لګي بله دا خبره ده چې ځوان دا د معاشرې دا د ډېر زیات لکه بنیادي لکه اکایم ده او دا لکه اهم څه ورته وایي جنډر دی که نه لکه یوت چې دی نو دا ډېر زیات د قوم د پرمختګ دپاره لکه دا لازمي حصه ده د معاشرې نو دا خلک چې څه لکه څوک څه خبره کول غواړي یا څه بدلون راوستل غواړي دغه خلک سړی ټارګېټ کړي نو زما خیال دی چې سړی خپل مقام ته ډېر په اسانۍ رسي او تاسو د انګلیسي ژبې استاد هم یاست په پوهنتون کې په دیر کې یاست تاسو پوښتنه مې دا ده چې تاسو له پښتو ما سوای په انګلیسي کې هم شاعري کوئ په اردو کې هم کوئ که نه یوازې پښتو کې شعر ما په شروع کې په اردو کې شاعري کوله بیا مې څه وخت کې بیا چې انګلیسي شاعري پایل مو د اردو کړی دی په شروع کې ما په اردو کې نه ما په اردو کې کوله بیا ما په انګریزي کې مې شروع وکړه خو بیا مې وروسته محسوس کړی چې یاره زما خیال دی بسین صاحب یو ځل یو خبره کوله چې شاعري په هغه ژبه کې پکار وي په کوم کې چې سړی خوب ویني نو ما چې کوم خوبونه لیدل دي ما په پښتو کې لیدل دي او کوم خوبونه چې وینم هغه د پښتو دپاره وینم نو زه یم چې یاره پښتو کې شعر کوم نو اوله وارې اردو ولې وجه یې همدا تعلیمي نصاب دی چې زموږ دی دلته په پاکستان کې ځکه چې موږ اوله وارې اردو زده کوو هر لوست لیک لوست په اردو کې کوو وجه یې همدا وه که څه بله وجه وه چې تاسو اول شعر دغه هم وجه او بل دا وه چې ما پښتو د بدقسمتۍ نه زمونږ خو په نصاب کې زمونږ په سکولونو کې پوهنتونونو کې په سکولونو کې خاص کر په دغه ډول باندې خو پښتو لازمي نه ده که نه نو ما هم دا بدقسمتي دی چې ما هم لکه دغه پښتو په کتابونو کې نه وه ویلې اردو مې لږه ډېره ویلې وه په نصابونو کې راته ویلې وه او لکه بس دغه هم یو وجه وه چې اثرات یې ډېر او بخزاده دانش صاحب شعري ټولګه مو تر اوسه پورې ولې نسته په دې ځای کې زه جواب کې زر ځای غلی کېږم دا راته پته نه لګي چې ولې نشته خو اوس پې نه ګر سره تاسو د لیکنو دومره کرکه اصل کېږي چې کې تاسو دوه خبره دا ده یو خو دا دی چې زه لیکل لکه راته ډېر ګران تاسو شاعري ټوله زباني ده ما ته او که نه بل ما لیکلي نه دي که ما لیکلي وی نو لکه بیا به ما زر زر راټول کړي وی چاپ کړي به مې هم وی خو لکه ما لیکلي نه دي اوس لیکلو ته کېناستل غواړي نو دغه یو مسله ستاسو ډېری پښتانه او پښتنې مینهوالې دي که نه ستاسو شاعري نظمونه ډېر خوښوي خاص کر په خواله رسنیو باندې د تاسو پوښتنه دا ده چې بختزاده دانش کوم شاعر یا کوم سندرغاړی یا سندرغاړې یا شاعر خوښوي زما شاعري هنر دا دواړه خوښ دي دا ماته ډېره ګران دي چې زه یو خاص کس یاد کړم په شاعرۍ کې استادان چې کوم دي د باباګان چې دي دوی ته د عقیدت طرحه ده د دوی سره مینه لرم غني بابا دی خوشحال بابا دی رحمان بابا دی حمزه بابا دی بیا په دې موجوده کې دا کوم مشران استادان شاعران دي پروفیسر ډاکټر عباس نصرالدین صاحب دی ساحل صاحب دی استاد محترم اظهر الله اظهار صاحب دی نو دغه مشران دي دوی نه زده کړه کومه او شعر مې یو شاعر هم داسې نشي لګېدلی چې په ما ښه نه لګي په هر شاعر کم از کم یو شعر دوه هم په غزل کې خو یو شعر داسې وي چې د انسان خوښېږي نو لولم ټول چې موقع راته میلاویږي او مشران او زموږ د بي بي سي کتونکو اورېدونکو ته که یو خپل شعر یا نظم راته واوروې بالکل تازه غزل درته وایم چې د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه وایم چې که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي یا جنتي شي د محراب ژبه شي حد به وشي او موږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو موږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو که لږه نرمه د جناب ژبه شي حد به وشي غزل درته وایم چې خبرو کې شروع شي قصیده رانه اوږده شي خبرو کې شروع شي قصیده رانه اوږده شي جانانه ستا په حسن تبصره رانه اوږده شي مننه او مقطع رانه لنډیږي او مطلع رانه اوږده شي مقطع رانه لنډیږي او مطلع رانه اوږده شي یارانو په نظمونو کې کیسه رانه اوږده شي او د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانه د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانه خو خیال چې زورور شي چې چپه رانه اوږده شي او خبره چې مې لنډه وي جو دوه ټکي په کار کم
خبره چې مې لنډه وي جو دوه ټکي په کار کم خبره چې اوږده وي جو اوږده رانه اوږده شي جانانه چې را نشي روژه ماتي له والله چې جانانه چې را نشي روژه ماتي له والله چې بیا هیڅ مې زړه ته نه کېږي روژه رانه اوږده شي او دا خلک وزګار نه وي او زما کارونه هم وي دا خلک وزګار نه وي او زما کارونه هم وي خو خبره مې خوږه وي جو خوږه رانه اوږده شي او لهجه مې دي روژۍ ده په ما ګرانه د یارانو لهجه مې دي روژۍ ده په ما ګرانه د یارانو په شیر کې مې سکته شي او سکته رانه اوږده شي او ادب ته د مذهب چشمو کې ګورم نقاد یم ادب ته د مذهب چشمو کې ګورم نقاد یم شاعر رانه کافر شي او فتوا رانه اوږده شي او دا ځکه ځان ساتم د یې قربان نه زه دانشه دا ځکه ځان ساتم د یې قربان نه زه دانشه قربان رانه اوږدېږي او ټپه رانه اوږده شي ډېر په زړه پورې بخزاده دانش صاحب کور ودان او ډېره مننه ستاسو یو جهان